د نوي ښوونیز کال په پیل کې د ټولګي ښوونکي د $1000 د بیل سره د خپل زده کوونکو په وړاندې درېږي. هغه خپل زده کوونکو ته وایي که تاسو دا پیسې غواړئ نو خپل لاسونه مو پورته کړئ. په ټولګي کې ټول لاسونه پورته کیږي چې ښوونکي ورته وایي زه دا پیسې دلته یو چاته ورکوم. لومړی اجازه راکړئ چې دا کار وکړم. هغه د پیسو بیل را اخلي او په لاسونو کې یې مروړي. بیا پوښتنه کوي اوس یې څوک غواړي؟ لاسونه لا هماغسې پورته دي. ښوونکي بیا بیل په فرش باندې غورځوي، په پښه یې وهي او بیرته یې راپورته کوي. بیا پوښتنه کوي اوس یې څوک غواړي؟ لاسونه لا هماغسې پورته دي. بیا ښوونکي خپلو زده کوونکو ته وایي زده کوونکو زه هیله لرم چې تاسو له دې نه پند واخلئ. دا مهمه نه ده چې ما له دې پیسو سره څه وکړل. تاسو بیا هم دا غواړئ ځکه چې ارزښت یې لا اوس هم په خپل ځای پاتې دی. تر دومره مروړلو او چټل کېدلو وروسته یې اوس هم ارزښت $100 دی. هغې دوام ورکړ دا زموږ په څیر ده. ستاسو په ژوند کې به ورته وختونه راځي چې تاسو به غورځېدلي او ټپي شوي یاستئ، خو بیا هم مهمه نه ده چې څه پیښیږي. تاسو هیڅکله خپل ارزښت له لاسه نه ورکوئ. د کیسې پند د ژوند سختۍ اجتناب ناپذیره دي او موږ ټول په یو وخت کې غالبا زموږ له ملامتیا پرته په خطر کې لویږو. اجازه مه ورکوئ چې دا ننګونې ستاسو د ارزښتمندۍ احساسات بدل کړي. تاسو به تل کافي وئ. تاسو ډیر داسې ځانګړي او کم مثاله څه لرئ چې نړۍ ته یې ډالۍ کړئ.